عزیزانو د حقوقو په درس کې د دین مخکې د شاګردانو حقوق بیانېدل چې استاد باندې د شاګرد څه حقونه دي. دوو درسونو کې هغه بیان شول. نن د استاد حقوق ذکر کو چې د استاد په شاګردانو باندې څه حقونه دي. د ټولو لومبني حق صاحب د کتاب چې نقل کړی دی هغه نقل کړی دی چې د استاد په مخامخ به شاګرد عاجزي کوي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نے روایت نقل کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې علم حاصل کې او په علم کې مضبوطوالی او وقار ځان کې پیدا کې او چې د چانه تعلیم حاصلوي نو داغه په مخامخ به ځان عاجز غني ځان به کم غني. یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د بوډا مسلمان د عالم او د حافظ د قرآن او د عادل بادشاہ عزت او احترام دا د الله عزت او احترام دی. دا داسې ده لکه یو انسان د الله عزت کوي. علی رضی الله تعالی عنہ و فرمایل چې چا ماته یو حرف خودلی دی یو حرف یعنی صرف یو علی پی راته خودلی دی نو زه داغه غلام یم. اوس داغه خوخه ده که ما خرڅی که ما ازادی چې سم را سره کوي زه داغه غلام یم. یو شاعر وی رأیت احق الحق حق المعلم ما پټولو زیات پټولو حقوق کې د ټولو نه زیات حق د استاد لیدو واوجبوا حفظا على كل مسلم او په هر مسلمان باندې داغه حق واجب دی. لقد حق ان يهدى اليه کرامتا حق داغه داري چې داغه دی عزت وشي. عزت ولی لتعلیم حرف واحد 1000 درهم که هغه ته د یو حرف په تعلیم باندې 1000 درهم ورکی د بدله نه جوړیږي. استاد ته چې د یو حرف په تعلیم باندې 1000 درهم هدیه کې ورکی دا دغه بدل نه جوړي. اچھا ټول قران ورته وخی چې دا ټول دنیا ورته په جولې کې واچي او مې بدل نه لري دا به تا ته آخرت کې پته لګي دلته تا ته پته نه لګي. دویم نمبر حق دی د استادانو ادب. ادب بکې ابن وهاب رحمه الله فرمای چې ما د امام مالک رحمت الله علیه نه دومره علم نه زده کړی څومره چې تنه ما ادب زده کړی دی. د یحیی اندلسی واقعا ما تاسو ته بل زمویلی و. یحیی اندلسی رحمت الله علیه فرمای وی ما د امام مالک سره 6 کاله تیر کړي 6 کاله. دا اوس علم داسې شو چې بس 8 کاله دی او 8 درجې دی او په خوا به بس خلق چې علم ته لاړل بس تر د مرګ پورې بو چې استاد به ورته وي چې زبست پس کوم دی عالم شوی نو تلوبه. نو یحیی اندلسی د اندلس نه راغلی مدینه ته. امام مالک مدینه کې 6 کاله د امام مالک سره تیر کړ 6 کاله پر لپس. امام مالک رحمت الله علیه بداغه په وګلاس کې خودو درس ته براتلو یعنی هغه نه کونټه جوړه کړي و. یحیی اندلسی وی ما د امام مالک رحمت الله علیه نه 13 کاله ادب زده کړی دي او 2 کاله مې نه صرف علم زده کړی صرف 2 په 6 کاله کې. دا څه نه و چې 13 کاله د ادب درسو معنی دار چې ادب او علم دواړه چې یو ځای کې
او نسبت ولګي نو 2 کاله پکې علم دی 13 کاله ادب. څنګه ما تاسو ته شروع کې حدیث وی چې الدین كله ادب، دین ټول د ادب نوم دی. دی گاډو باندې دی دیوالونو باندې یو جمله لیکلی شوی، یو کتاب هم دی د پیر ذوالفقار حفظه الله پاغي باندې، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. چا چې ادب کړي په دنیا کې سالا ور نصیب کړي، او چا چې بے ادبی کړي دا دی الله تعالی محروم کړي. دی دا نه وای چې لکه زبا سشم اس کلم نکیږي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه بیان دی چې 2 کاله د یو حدیث په باره کې معلومات کولو د عمر رضی الله تعالی عنہ نه 2 کاله په دې کې تیر شول، جرأت مې شکول چې تاسو ته څنګه وکم. عمر استادو عبد الله ابن عباس شاګردو وی 2 کاله مې جرأت قدرې نه شکولې، دومره ادب. دا سبق زمونږه د استاد ادب ته کوشوي د ترجمه کې واقعا ده د سبانه ان شاء الله د خضر علیہ السلام د موسی علیہ السلام ای کوم دغه سبق دی. نوې 2 کاله مې تاسو نشو کولی. 2 کاله پس یو مکرغه بلاس یو سفر دی. دا سفر غالبا چې د عمرې یا د حج مر الزهران علاقه د په مکه کې، مر الزهران علاقه کې وی عمر رضی الله تعالی عنہ داسې او دسماتی تلاړو لري. عبد الله ابن عباس وی چې ما مقوم ته ما ور پسې اوبه یوړې او دسمات کې نو دس بکې چې اوبه مې ور پسې یوړې نو بس اوبه مې ورته ورواچولې او دس یو کو نو د استاد له خوشاله شو. نو داسې لګ ور سره پری شو. نه ما ورته وی چې استاد جی 2 کاله وشو چې یو مسله مې په ذهن کې تاوی کی تپوس نشم کولې. وی چې تپوس وکړه داسې مکوا کلم چې د تپوس ته چې کم دینو ضرورت نو فورن تپوس کوا. نو بیا مې ته نه تپوسو ا تپوس هم داسې تپوس په قران کې راځي په 30 سپاره کې آل تری فقط سغت قلوبکما د دې 2 خزو د ازړه چې دا مایل شوی دوی چې دا 2 خزې څوک وي. عمر نه تاسو کو رضی الله تعالی عنہ دا 2 خزې څوک وي. هغه ورته وی دا حفصه او عائشه وا. حفصه خو د عمر لور وکړه په خبر ورسېږي. دغه آیت کې تفاسیر نورم شته، خو یو تفسیر پکې داري چې د دې بد ویلي دي. نو صحابه کرامو کو دین په ټولو خدا خبره به پټه کړي وا. څوک بل څوک ورته یاد کړیو کنه، څوک مړه به یاد کړي ورته کنه، لکه څنګه چې نن سبا مولیان مړ پیرغون پسې لګېدلی، خو څوک مړه به ورته یاد کړیو خدا سي ونه کړي. په خبره صحابه کرامو دین نه پټ کړي. نو دومره د استاد چې کم دینو ادب. سعید ابن مسیب رحمت الله علیه فرمای چې ما امام مالک رحمت الله علیه ته وی چې یو مسأله مې په ذهن کې تاویږي، خوستانه تپوس کولی نشم، کستا اجازه دي چې تپوس وکم، ستانه دومره یریږم. وی امام مالک رحمت الله علیه راته وی چې وایا دې کې چې کم دینو اس قسمه شرم مکوا. نو ما ورته وی چې دا راته وایا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله تعالی عنہ ته د غزوه تبوک په موقع باندې چې پاتې کو د جنگ نه نو سی ورته ویلی. غزوه تبوک ته چې نبی رسول الله تلو نو علی رضی الله عنه تر سره مزه. نو صحابه کرام خو په جهاد باندې مینو. نو علی رضی الله عنه خپه شو چې څنګه ما د جهاد نه پاتې کېد، علی په شان جرنیل څنګه د جهاد نه پاتې کېد. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی چې علی زما او ستا نسبت په خپل مینس کې داسې دی لکه چې د موسی علیہ السلام د هارون علیہ السلام سره. دا دلته لند سفرونه مکول نو ته ځان سره بوتلی، اوس په وګت سفر زم نو تا ځان سره نشم بوتلی، ته به زما نائب دلته
موسی علیہ السلام چې کله الله سره ملاقات ته او تورات راوړو ته تلو نو هارون علیہ السلام ته ویل ته زما نائب دلته په قوم کې ته پاتې یا نو ته مې اک شانته نسبت باندې پاتې کې دا تاسو تی حساب دا علم دا غي په نزدیک یو پیرا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه بیمار شوی نو داسې ډډې والے وا او خبرې کولی په دې خبرو کې د ابراهیم بن طحمان رحمت الله علیه ذکر راغی ابراهیم بن طحمان چې نو دا د امام احمد بن حنبل استادو امام احمد بن حنبل څومره لوی سړی ابراهیم بن طحمان پتا کې څوک هم نه پیژني خبر لیکن امام احمد بن حنبل نوم بتاسو د سلو پیرونه زیات اوریدلی په خبرو سره او بعض مرګري به کې دي چې مطالعه کړي پیژني امام احمد بن حنبل دومره لوی سړی او ابراهیم بن طحمان د استادو امام احمد بن حنبل بیمار دی ډډه والد بیمار دی د ابراهیم بن طحمان تذکرہ راغه په خبرو کې امام احمد بن حنبل فورن کې ناست چاته تاسو کو چې ولی وې داسې کې دي نشي چې زما د استاد تذکرہ کیږي او ما د ډډه والی دا خو زه بی ادبی ګڼم دی کتاب کې هغه واقعا نشته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واقعا ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نن په دنیا کې څوک نه پیژني څوک دا څه به نه پیژني ټول دنیا پیژني ولی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کم دینو بنظیر انکم سپورټ پیسې تقسیمولې راشن ورکول خلکو ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ادب کړي د استادانو زکه ټول دنیا خلق پیژني او ډیر استادان داغه صحابه یو واره په مجلس کې ناست دي د خپل ملګرو سره ناصافي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پاسې دو ودریدو لکسات پس بیا کې ناستو لکسات چې تیر شو بیا ودریدو بیا کې ناستو په دریمه پیره چې ودریدو چاته تاسو کو چې تا ته څه تکلیف دي چې ته پاسې وکینی چې څه بندوبس وکړه که تکلیف دي درته تاسو ته ورته وینه تکلیف پاته نه دي دغه مخامخ کور چې دی دا زما د استاد کور دی د دې استاد د کور نه یو وړوکی ماشوم په خړپوس روزي با دا زما د استاد زوی دی نو چې کله هغه د دروازه کولو کې بار روزي نو زه د هغه د ادب د پاره پاسم ځکه زما د استاد زوی دی ازما د استاد زوی دی نو زه د هغه دومره ادب کوم زه پاسم او چې هغه کور ته واپس دنه شیر بیا کینه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د استاد د زوی دومره ادب کوي تا چرته د زوی د استاد دومره ادب کړي تا د خپل زوی د استاد دومره ادب چرته کړي تا خو ټول عمر د زوی استاد پسې کنځل کړي د زوی استاد ته چې کم دینو په یو ډنډه باندې گریبان ته لاس چولې دي د زوی استاد چې درته وایي چې دی بچی ته راس وخته واړه کا نو تا ور پسې کنځل کړي او ډرامې دی ور پسې کړي تا ورته گریبان ته لاس چولې دي تا چرته نو تاسو خیال دي چې تاسو ځامن به ترکیوږي دا زمنګ په معاشره کې چې اکثر ماشومان مونږ وینو شل سپاره په حفظ یادي کی او بل رسته چې کم دینو انګریزي وخت پریخي او ګرځي چې کم دینو بیا دیاړي کوي دا ولي دا زکه چې یاد د پخپل او یاد د پلار د استاد بیزتی کړي را دا دین دومره سپک نه دی د امام ابو حنیفه او د امام احمد بن حنبل په شانته سړی د دومره ادب کوي په خبرو سره او زما واستبدا خیالي دا امام ربی فرمای وې زه د خپل استاد امام شافعی رحمت الله علیه په مخامخ باندې ما چرته وبني دیسکلی امام ربی دا ځان له لوی محدث دی او د امام شافعی رحمت الله علیه شاګرد دی امام ربی نه امام بخاری د دنیا روایتونه نقل کړي په بخاری شریف کې د امام ربی نومونه ډیر پیری راغلي امام ربی وای ما د خپل استاد امام شافعی رحمت الله علیه په مخامخ
په ټول عمر کې چرته وبم نه دي څکلي دا ادب. او امام شافعي رحمت الله علیه سوی امام شافعي امام مالک شاګردو هغه وی ما د امام مالک رحمت الله علیه په مخامخ په درس کې چرته پانه داسې چې کم دینو په تیزه نه داړولي چې هغه کش کړي داسې کش. امام وی چې امام مالک ته د دینه څه تکلیف اون رسی په تیزه مې پانه قدرې نه داړولي خبر ورسېدي داسې مختلف چې کم دینو واقعات ذکر کړی دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ څومره لوی سړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی دی صحابي دی اول مفسر دی اول داغه نه مخکې د قرآن تفسیر لیکل شوی تفسیر طالبانو ته خولي تفسیر چانه دی کړ رئیس المفسرین غتوي د ټول مفسرینو سردار عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي د اکثر استادان چې انصار د مدینه صحابه وې کما غختل نو ما به د انصارونو ډیر زیات علم حاصل کړو خو حال دا دی چې د استاد ادب په ما دومره ګران دی وې زکله کله د یو انصاری صحابي کوسی ته لاړ شم غرمه نو داغه دروازه بندي نو زال تکینم نو چې هغه بیا د مازیګر مانزه ته روزي او دروازه کولو کې نو زته تاسو کو دومره ادب نو د دې وجنا خو نن ټول دنیا کې څوک نه پیژني او څوک ورسره رضی الله تعالی عنه نه وي. دا شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند ناظمو غالبا چې 2 نمبر ناظمو داغه مبارک راضی هغه د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه شاګردو وې د انور چې ماته په کتاب کې سم مسأله را پیښ شوا نو زب لالم د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په درشل کې په پزمکه کې ناستم نو چې انور شاه کشمیری به سټه مم د کور نه وروته کپدې کې به ټوله رزو لګیدا که ګنټه به لګیدا که لس ګنټې به لګیدا زبناستم نو چې به وروته نو ما به نه تاسو کول نن ټوله دنیا پیژني. شیخ الادب ورته کتاب هم لیکلی دی په 3مه درجه کې پڑھاویږي نفت العرب. دا نو دا د استادانو ادب. 3 نمبر حق د استاد په مخامخ باندې خبرې کمې کول. د استاد په مخامخ باندې به ډیر څنګه نه کې ډیر زیات به کم دینو کړته نه کې کم وینا کول. حسین رضی الله تعالی عنہ څومره لوی سړی دی نن په ټوله دنیا کې چې سیدان ځانته وای دا حسین رضی الله تعالی عنہ بچی دي د نبی علیہ السلام سلسله نسب اول د دینه چلیدلی. حسین رضی الله تعالی عنہ څومره لوی سړی دی نبی علیہ السلام په وګه ګرځولې دی د دینه زیات نور څه کیدی شي. صحابه کرام داغه څومره عزت او احترام کول. حسین رضی الله تعالی عنہ خپل زوی ته وی وې د استاد په مخامخ او د استاد په مجلس کې کوشش د دې خبرې کوا چې خبرې کم او زده کړه زیاته چې ته خبرې کوي خو زده کولې نشي خبرې کمی زده کړه زیاته. استاد په مخامخ باندې زده کول کوه لګیا خبرې مکوا. سلورم حقدار چې استاد ته بنوم ناخلی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د ادب د وجنا هغه یو استاد تم نوم نه دی غشته ار استاد ته کنیت دا عرب چې کم دینو کوي د خپل زوی په نوم سره لکه د زوی نوم وی لکه زما د زوی نوم دی سهل نو ابو سهل په خبرو سره نو دی ته کنیت وای یا کچری د کنیت نی
نو بیا ورته کم از کم استاجی فضیلت الشیخ شیخ صاحب داسې نو دا چې کوم دی په دې نومونو باندې رابلل. 5 نمبر حق د استاز په صحبت کې ناستا، استاز سره ناستا دا به غنیمت ګڼي. خبرې به نه کې دا ادب به خیال ساتي، خو څومره وخت چې د استاز سره په مجلس کې په ناسته تیر کو نو دومره به درته زیاته فایده کېږي. امام بخاری رحمت الله علیه څومره لوی سړی دی. امام بخاری رحمت الله علیه داسې به څوک نی چې امام بخاری به نه پیژني، او چې څوک وایي چې دا خبره د امام بخاری په کتاب کې ده نو خلق وایي چې دا به داسې مضبوطه خبره وي لکه پلک چې میخ ته رو بغې ټکې وخی. دا دومره مقام او مرتبه ورته د حدیثو کتابونه او نورم ډېر شي شته. امام بخاری رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې ستا خواهش څه دی؟ خواهش هغه ورته وایي زما خواهش دا دی زه ځان سره سوچ کوم چې زما 2 استادان چې دا ژوندي وي یا یو پکې ژوندي وي نو ما به درس او تدریس نه کولی، بس د هغې په مجلس کې به ناست او ما به د هغې مخ ته کتل. یو علی بن مدینی او یو امام احمد بن حنبل، دا دواړه وی زما زړه به زما دا خواهش دی سوچ ځان سره کوم چې کاش چې دی ژوندي وي چې زه د دې په مجلس کې بس ناسته وي. 6 حق دا دی چې د استاد د طرف نه چې څومره سختی سزا رټل څه شی راځي دا به برداشت کړي. چې چا د استاد دغه زورنه نه ده برداشت کړي هغه هیڅ کلم چې کوم دی نو د کمال سړی نشي جوړېدی. او چې د استاد دا زورنه دی برداشت کړله کته د زمانې نالائق می الله به درته صدر کوي. ادیو جن علما ذکر کوي وی علم دومره په کتابونو کې نه دی څومره چې د استاد په چپلو کې دی. ادي 2 مقصد دی. یو دا چې د استاد چپلې ټیک کوا، د استاد د چپلو خیال ساته. دویم دا چې په خوا به استادانو په چپلو وال کول، په چپلو به وال کول. په خوا به کور کې مشرانو زنانه او مور او پلار به په چپل او په سپلې وال کول. او دا مشهور خبر به بس وی دا چپل در پسې وباسم غوري. نو دا علم د استادانو په چپلو کې دی. دا چپلې چې اخري بیا به درته علم نصیب کی. او د استاد سختی به برداشت کې. امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمای چې په انسان باندې د خپل استاد چې څومره دی لحاظ وکي نو دا به کمی او ارڅنګه لحاظ دا چې کوم دی نو په طالب علم په شاګرد باندې د استاد واجب دی. د استاد سختی داغه چې کوم دی نو وال سزا تنبیه دا نه دی، دا به برداشت کې او په دې به د استاد شکریا ادا کې. ځکه چې استاد وال اسې نه کوي. قسم په الله لکه زم استاد او شاګردي مې هم کړې ده. استاد ته چې په دې خپلو شاګردانو باندې څومره تکلیف رسی که نه نو زه پلارم یم قسم په الله چې په بچو باندې دومره تکلیف نه رسی. قسم مې درته وخوړو. دا شاګردان استادان څومره وایي که نه خبر ورسېږي خپل پلار دی لاړ شي او دا شاګرد د دې استاد په مخامخ ووایي. ته خپل پلار لاړ شي خپل بچی نه دی د دې استاد په مخامخ ووه او بیا د استاد مخ ته وګوره چې په هغه باندې څه تېرېږي. پوه شي په خبره؟ دا د بچو نه ګران دي. نو بچیم خلک وایي که نه ته خپل بچی ته په 1 روپۍ هم سزا ورکې چې 1 روپۍ دې ورته ورکړي چې ورشه د ماچسو ډبې راوړه تیلو ډبې راوړه او هغې په لختي کې غورځولي او راشي ته ورسره څه چل کې ماله معلوم وي. نو زه داسې خبره خو نه ده
چې ته بس داسې چې کوم دی نو ته به وایې چې نه جي ما خو داسې نه دي کړی ټوله دنیا پیژنو مانګ پیژنې زم پیژنم په خبرو سره په 1 روپۍ به هم تا خپل زوی ته سر مات کړي استاد زوی به استاد چېرته په پیسو نی والي په سبق به والي پروانی به والي ادب به ورته خولو نو والي به ځکه ادب بغیر د والو نه نه ښودلی کېږي په دې به والي مولانا سید ابو الحسن رحمت الله علیه دا د دارالعلوم دیوبند په استادانو کې دي او د خپل طالبانو شاګردانو ته ویم چې د دې سړي څومره کتابونه دي کنه دا د اغشتو کتابونه دي دې سړي ته الله تبارک وتعالى ډیر لوی مقام ورکړو دی په خپل حالاتو کې لیکي زما د شام یو استاد او شام د شام شامیو وی هغه چرته په یو خبره باندې زه وعلم خو هغه خبره په ما کې ونه خبره وی په ما کې ونه خو استاد ته غلط فهمي شوی و لکه بعضی وخت کې اوس مثلا موږ سره باس 100 120 115 ماشومان دي اوس بعضی وخت کې چې کوم دی یو ماشوم سروانی کړي په خبره سره او استاد چې کوم دی پاسي چې کوم رواني کړي دا هغه چې کوم دی ته خطا شي چرته بل وي هغه خیال کوي رواني ته کړي دي دا که شانته چل شوی وی زما په دې زړه کې زماوی په دې زړه کې هغه استاد د پاره وی اسم نه دی راغلی انداز مې نه ویل چې دا استاد بد وکړي نو الله تعالی ورته دومره مقام ورکړی دی چې په عربو کې او په عجمو کې دا سړی دومره مشهور دی په زرګونو عربیان د شاګردان دي په زرګونو عربیان دا د شاګردان دي ایش زمنګ دویمه درجه و 2002 کې زمنګ یو استاد دی د کشمیر دی د کشمیر قاضی منیب الرحمن صاحب حفظه الله دا غنوم دی قاضی منیب الرحمن صاحب زموږ استاد دلته مونږ مرګرو یو مرګري دوه نور استاد دی او داغه دومره درون لاسو ته په الله یې دوه پیری زاغه په طالبې کې والی ما په طالبې کې دوه پیری وال خړلې او دواړه پیری هغه والیم او شپک ډنډې او دواړه پیری زما په سر چکر راغلی ایو پیر په ولا کې والیم په گردان باندې بس هغه والو چې دا غینه پس بیا زمانہ گردان نه دي ترنن تاریخه پورې ګورم نه او د الله په فضل ماته یاد دي او په دویمه پیرا لکه دا خبره څوک چاته کوي چې استاد والیم په سبق او دا زه خپل غنیمت ګڼم نن چې سدي دغه والو د وجې دي په دویمه پیره په دویمه درجه کې په ثانیه کې د منطق کتابو د منطق یو سوال تاسو یو کوم ورته جواب ورکو هغه طریقه دا و چې هغه به چې جوابونه بسونه لکانو کوله به ودرول یعنی دا به ټیک جواب والا ته نه وي چې کینه ځکه بیا به نور طالبان ته پته لګی چې دا ټیک دی نو نور به ما غشان جواب کولو ودرول به ټول د سیل می غلط او ټیک والا به ټول ودرول چې کله به وال شروع کړل نو ټیک والا به کینول غلط والا به وال نو هغه جواب ما ټیک ور کړو او زه داسې ولاړم داسې لکه زه ځان ته ډېر مطمئن ولاړم داسې خولي مزیدار ولاړم چې چا غلط کړی خو ډېر یریدل چې والي شروع کړل یې رزیم والم چې څنګه جواب ما ور کړو چې کا شان جواب سونه طالبانو کړی ټوله کینول او زیم والم شپک ډنډي والم او مې چې الله سره نه پریوتو بس پر سر مې داسې چکر وندرا نیم خپه شوی به اوسم ابتابات د زده اختر کې تریم نه ملګری دی ما سره په یو ټیکس ناستو هغه لا ورغلی مچ نو دا خبر را لو کما ته وی قاضی منیب الرحمن صاحب نے جب آپ کو 6 ڈنڈے مارا تھا بیش او اوسم راځي زم ور سره رابطه را الحمدلله په واتس اپ باندې په ټلیفون باندې دلته کې راځم
چې راشي ما ته خامخا سنا سکار مواله کوي کلم راشي راضي نو دا سچ دي دا دغه د استادانو دغه هغه سزاګانې واله او سختی ده. وم نمبر حقدار چې د استاد برابر بنه کینی استاد برابر به نه کینی د استاد په سیټ بم نه کینی د استاد برابر بم نه کینی د استاد نه شاته د استاد نه رستو د استاد نه خکته د استاد زی او د طالب زی کې فرق پکار دا نو دا د استاد ادب دی ولی چې چرته چې کم دینو د استاد زړه ته څه تکلیف ونه رسی دا ټولې خبرې دی لپاره چې د استاد زړه ته بس تکلیف ونه رسی. اتم نمبر حق دار کنا چې یو سړی عالم شي فارغ شي دا غینه پس به استاد سره رابطه کوي استاد سره به رابطه پرېږدي نه استاد سره به رابطه کوي. الطریق المحمدیه یو کتاب دی الطریق المحمدیه پاغي کې لیکلي دي یک دا ټول آداب دي چې د نبی له صلوات و سلام طریقه د جون تیرولو سوا نو یک دا آداب دي. امام حلوانی دا یو ډیر لوی امام دی امام حلوانی دی د بخاراو د بخارانه تلیو بل کلی تا سکار پسې تلیو چکر ته تلیو یا ارخوا تلیو څه مسلې پسې تلیو علم پسې تلیو الته د یو شاګردو امام زرنوجي نورم ډیر شاګردانو دا کوس مثال کې مون کراچۍ کې علم کړي زموږ ټول استادان کراچۍ کې دي او اندازه وشوله پته ولګي چې استاد راغلي دي دلته رشکې ته راغلي دي مردان ته راغلي کلی ته راغلي نو پکارداري چې ار شاګرد ورته ورشي. امام حلوانی دا ستلو ټول شاګردان ورته راغی امام زرنوجي ورته رانغی چې دی ورته رانغی دا لوی سړی دی امام زرنوجي ډیره موده تیر شوله امام حلوانی سره ډیره موده پس چرته یو مجلس کې ملاقات وشو د امام زرنوجي او داسې خلک و هغې ته به خبرې یادې وي موږ ته خو یاد نه پاتې کېږي هغې ته به خبرې یادې وي. نو امام حلوانی ورته وی چې زه په پلان کې تاریخ ستاسو علاقې ته درغلم ټول شاګردان راته راغلي ته خو مې نه وي لیدلی پته درته نه وه څه مسله وه هغه ورته وی ما ته پته وه چې ته راغلی دروغ به خلکو نه وي وی ما ته پته وه چې ته راغلی زما مور بیماره وه نو زه د مور په خدمت کې لګیا نو تا سره ملاقات ته اوزګار نشو. امام حلوانی ورته وی چې عمر به دې ډیری خو شاګرد به دې یوم نی د مور په خدمت باندې الله تعالی عمر د سړي زیاتوي او د استاد په خدمت او د استاد سره چې تعلقي په دې باندې الله تبارک وتعالى د انسان په درس کې برکت اچي شاګردان ډیری علم ته نه خوريږي دا د استاد څخه کم دینو په ادب باندې. حضرت مولانا شاه عبدالرحمن صاحب دی صدر مدرسو د مظاهر العلوم لوی مدرسه و په انډیا کې څنګه چې دارالعلوم دیوبند دی انډیا کې سلور مدرسې د شورونه غټه مدرسې وی ناموري یو سهارنپور کې مظاهر العلوم وا زکریا رحمت الله علیه او د تبلیغ چې دا څومره مشران دي دا ټول د دینه فارغ دي دیوبندیان دي خو فارغ د مظاهر العلوم نه سهارنپور نه دي. یو شاهی مرابات کې مدرسه وا زمنګ ډیرو اسلاف علماء دیوبند شاهی مرابات کې سبقونه ویلي دي. امن خپل استاد چانه چې موږ ترمذی شریف ویلي دلته نور مرګروم ته ویلي نو هغه تر ومه درجه پورې شاهی مرابات کې سبقونه ویلي اتمه درجه ته بیا دارالعلوم دیوبند راغلو دریمه مدرسه دارالعلوم دیوبند او سلورمه د اشرف علی تانوی رحمت الله علیه تانابون کې
داغه خانقاه په نوم باندې مدرسه و تانابون کې دا بیلې بیلې علاقې دي خپل دا غټه غټه مدرسې وي نو دی شاه عبدالرحمن صاحب چې نو دی د مزار العلوم صدر مدرس په خوا شیخ الحدیث ته وي د زکریا رحمت الله علیه نه مخکې چې څومره شیخ الحدیثان وغي د صدر مدرس وي زکریا رحمت الله علیه چې کله شیخ الحدیث شو نو دته شیخ الحدیث نوم کې خودو نو دا غینه پس بیا د حدیث استاد ته شیخ الحدیث وي دا اصطلاح د زکریا رحمت الله علیه نه پس دا فضایل اعمال چې چالي کړي دا دغه نه پس راغلی نو دی صدر مدرس یعنی دی دغه شیخ الحدیثو فرمایي چې زه د خپل وطن نه سهارنپور ته راغم مظاهر العلوم ته نو یو استاد سره ملو شم یو استاد سره یو استاد هغه زما د ابتدایي درجو استاد ابتدایي درجو د اولا د صرف او نحوی داسې د ابتدایي درجو نو هغه سره مې ملاقات ونشو بیا چې سهارنپور ته راغم یعنی سهارنپور کې د اول علم هم کړو نو ویلاړم بیا سهارنپور ته راغم درس ته چې راغم استاد سره ملو شم وی درس مې چې شروع کوم نو د درس خوان مې د درس نو او بعضی وخت به سبق په سمج کې راتلو نه اوس طالبانو ته څخه خپل پینیم پین اوس طالبانو ته څخه ودات چې کوم دینو کېدل نو ختمي وی اولی کلو دغه استاد ته هغه استاد نو تلیو ورته می وی چې تاسو سره ملاقات نو شوي او راغلم درس ته د کشان چل دی اگر علوی په جواب کې ولیکل چې کله ته ما سره ملو نشوي او لاړل نو زما په ځل کې یو خیال راغی خیال دا راغی چې دی طالب علم لکه چې زه وړو کې استاد غنلم دا نور لوی د غټو درجو د غټو کتابونو استادان او زی پکې وړو کې غنلم ما سره ځکه ملو نشو نو زما در نظر خپاله نو دا ورته ویلو چې نه زما رښتیا درته وایم زمانه په ایره پاتې شوی په ایره رانه پاتې شوی ما ته یاد نو خیال کې مې نو لاړم بیا راته رستو را یاد شو چې خو پلان کې مولوی صاحب سره خو نه ملو شو نو بیا راته هغه جواب کې ولیکل چې عذر تا کم بیان کو نو ستا عذر صحیح دی لہذا ما د زړه نه ته معاف کی او دوی را لوکوي چې دا غینه پس درس کې نه استم بیا بل شان حالو نو دا سکیږي نو لہذا د استاد چې کم دینو دا دومره حقوق دي د دین علاوه نورم شته ان شاء الله روان درس کې به ذکر کو د دې سيزونو خیال ساتل الله دې موږ ته نصیب کړي د موږ هم ډیر استادان دي چې د استادانو خیال چې کم دینو ساتو